عزتمندو مسلمانانو رونو زنن تاسو ته د الله الصمد وظیفه در کومه په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ او زمونږ دا بیان تر اخره پورې واورئ ځکه چې مونږ د الله الصمد وظیفې په باره کې بیان کړل او تاسو ځان په دې باندې تر اخره پورې پوه کړئ چې په صحیح طریقې سره تاسو یو وظیفه وکړئ ان شاء الله چې تاسو ټول مشکلات به سره ختم شي او بیا اکثر تاسو دا خبره کوي چې زمونږ وظیفې کار اونکو زمون او تاسو دا وظیفه کار ولې نه کوي چې مونږ په وظیفه باندې ځان پوه کړی نه عزتمن نورونو راځو وظیفې طرف ته د ټولو نه مخکې او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یو څو ضروري خبره د وظیفې سره سره 15 وخت مونږ کول پابندۍ سره کول زمونږ دا وظایف ځکه کار نه کوي چې مونږ د مونږ پابندي ګورو هم نه کو کله چې مونږ د مونږ پابندي کوله ان شاء الله چې زمونږ وظایف دا به کار کوي او د سره سره تلاوت کوي لو سپاره تلاوت کم از کم کوي که سپاره نشي کولای نو کم از کم نیمه سپاره تلاوت کوي او د سره سره په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویل شي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درجه کم از کم 1000 مرتبه درود شریف وایي دا لند درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم دې سر بس کې تاسو دواګانې وکړئ راځو وظیفې طرف ته وظیفه دا د الله الصمد دا بمو په اودس کې کوجي په اودس کې خپل ټیمه د تهجد مال له یو سړی تهجد د لپاره پاسې دی شي نو ډیره خبره ده یو 2 رکعات سلور رکعات تر 12 رکعات پورې تهجد کیږي چې تهجد وکړو یا د سحر مزنه پس سحر مزنه پس خپل ټیم دی او د ماسوتن د مزنه پس جی چې کله مونږ تهجد وکړو یا مونږ وکړو د مزنه پس بتاسو التحیات او شکل باندې کینه او درې پیری بتاسو درود شریف وایي سو پیری د مونږ درود شریف درې پیری بوایي بیا بتاسو 1000 مرتبه الله الصمد وایي جی او په اخره کې بیا تاسو به درې پیری درود شریف د مونږ وایي جی بیا ځان پوه کې درې پیری مخ کې درود شریف د مونږ یا 1000 مرتبه الله الصمد به وایي او په اخره کې بیا د مونږ درود شریف درې پیری به وایي دې سبب تاسو وظیفه پوره شي او دا تاسو څومره وخت کوي چې تاسو پورې تاسو حاجتونه دا پوره شوي نه دي تاسو مشکلات دا ختم شوي نه دي ان شاء الله یوم میاشت تاسو دا وظیفه وکړئ ان شاء الله چې تاسو ټول مشکلات به سره ختم شي